नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये देखिए, कल को मेरे बारे में किसी और को अटैच किया जाएगा कि मैं पसंद करती हूँ। ये ऐसा था कि जो आप राशिद खान की जो बात कर रहे हैं, वो जो रियल का जो किस्सा है वो मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने वो प्रोग्राम देखा भी होगा। तो ये फेक न्यूज़ काफ़ी दिनों से मैं सुन रही हूँ और نو ملګرو اخر کار د لیلا خان خلکو دونه ډیره مجبوره کړه چې په خپل لایو رالو په هغه لایو کې ویل چې آیا زه رشید خان هغه پیژنم هم نه. وایي دا څه وجه ده؟ وایي کله چې هم زه لایو راشم یا څه ویډیو ورکړم نو خلک پې وایي صرف او صرف دا کمنټس کوي چې رشید خان. نو زه اریان دې ته یم چې لکه زه هغه پیژنم نو دا خلک ماته یادوي. اوس دا د څه د وجې دا خلک داسې کمنټس پې کوي؟ دا صرف داسې چل شوی و چې د رشید خان کوم دی ویلي و چې آیا زه د دې کمې ګانې چې دي هغه ډېرې زیاتې اورم. نو د هغې نه پس بیا خلکو به چې دوی کله ویډیو اپلوډ کولو نو دوی به پرې بیا هغه کمنټس کوو چې آیا یا څه ریلیشنشپ روان دی یا څه روان دي. نو دې چې کوم نن ویډیو پیغام ورکو هغه تاسو په سر کې وکتو مکمل ویډیو هغه ما تاسو سره پلی کړو. په هغې کې ویل چې آیا داسې څه شته نه لکه کوم چې خلک سوچ کوي. او اوس بله دا چې کوم واده شوی دی د هغې نه پس هم خلک د دې دواړو تصویران رالي او په ټیک ټاک کې خو بس دا درز جوړ دی او مختلف قسمه ایډیټینګ یې کړی. کم سر چې دی هغه یې ورته لګولی وي او کم د ناویتوب یا څه تصویران چې دي هغه یې ورکړي وي. او دا قصه چې کوم ده هغه دونه ډېره په تیزۍ سره روان ده چې نن د واده 5مه شپږمه ورځ ده او هغه قصه چې ده هغه نه ختمیږي. نو ما غوښتل چې تاسو سره کوم حقیقت او کومه نوې ویډیو چې راغلی د هغه شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.